د ورلډ کپ نه مخکې د ګلبدین نایب کپتانېدل کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو او د ځینو هیوادوالو له سخت غبرګون سره مخ شوه. ځینې مشکلات رامنځته شول. کرکټ بورډ ادارې بې توجهۍ سره دا کړکېچونه زیات شول چې اوس یې مخه نیول سخت کار ده او کرکټ بورډ اداره هغه لوبغاړي ټارګټ کړي کوم چې د ګلبدین د کپتانېدلو سره مخالفت ښودلی و. د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ځینې ناندرۍ چې په کرکټ بورډ کې رامنځته شوي دي بیخي زور اخیستی. د شهزاد لرې کول د ورلډ کپ نه، د ګلبدین نایب کپتانېدل او همداسې نورې ناندرۍ. ملګرو زموږ ټیم کوشش کوي چې تاسو ته کره او دقیق راپورونه وړاندې کړي، نو له تاسو هم هیله ده چې ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. شهزاد وطن ته ستون شوی ده او د تلویزیونیوز مرکې د هیوادوالو سخت خبرګونونه راپارولي دي. څوک شهزاد او څوک کرکټ بورډ اداره ملامتوي. موضوع څه ده؟ موږ د کرکټ بورډ مشر فضلی مهم ټکي تاسو ته راخیستي دي. کرکټ بورډ مشر فضلی خبرې د شهزاد مقابل کې داسې دي. فضلی د شهزاد خبرې داسې جوابوي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو تاسو د فضلي مرکې ته رابولو. مخکې له مرکې د شهزاد د خبرو لنډیز واورئ. شهزاد داسې وایي چې زه رک روغ یم الحمدلله. ما لوبه وکړله او لوبې نه بعد مونږ پریکټس ته لاړو، نو هلته مونږ 3 نیټونه لرو، یو نیټ د فاست بالرانو، یو نیټ د سپینرانو او یو نیټ مونږ هلته ترو کوو. په 3 نیټونو کې ولوبېدلم، 3 غنټې مې پریکټس وکړلو. د پریکټس نه بعد نو زه لاړم اتاق ته. کله چې اتاق ته لاړم نو کله مې چې موبایل خلاص کو ګورم چې قصه خرابه ده چې لیکل شوي و چې شهزاد انفټ ده. نو زه مستقیما شفاخانې ته لاړم. هلته مې د ډاکټر څخه پوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب دا راپور تاسو لیکلی ده؟ نو ډاکټر صاحب ویلې چې منیجر سره وغږیږئ. نو منیجر ته چې ورغلم منیجر ویلې چې تاسو ډاکټر سره وغږیږئ. نو ډاکټر ته مې چې وکتل نو ډاکټر سر ټیټ کو. نو زه پوه شوم چې قصه خرابه ده. د فضلی جواب. فضلی وایي چې شهزاد هسې خبرې کوي. دا هغه ټولې خبرې بې ځایه دي او هغه د خپلو ګټو لپاره په کرکټ بورډ اداره باندې تورونه لګوي. د هغه خبرې هیڅ منطق نه لري. فضلی زیاتوي چې په افغانستان کې دا معمول ده چې د هر چا شخصي ګټې په تاوان کې شي یا ختم شي نو بیا به هغه اداره تورونه لګوي. فضلی وایي چې شهزاد انفټ ده، دی باید ریسټ وکړي. موږ رسمي راپور لرو د شفاخانې. ګرانو لیدونکو تاسو کولی شئ چې د راپور عکسونه هم وګورئ. دی وایي چې تاسو ټول لیدل چې څوک ښه پرفارمنس کوي او څوک نه. قضاوت پر تاسو. پښتون ون ټلویزیون همکاران له ځینو هیوادوالو سره غږېدلي چې لنډیز یې دلته کتلی شئ. ولس وایي چې شهزاد او اضغر سره ظلم روان ده. دوی سینیر لوبغاړي دي. دوی افغانستان لپاره ډیره خواري او قرباني ورکړې ده. خیر ریسټ ورکړئ، ولې د ورلډ کپ نه باسل ظلم ده. درنو هیوادوالو خپل نظرونه مو موږ سره شریک کړئ ترڅو د دولت لوړپوړو ته یې ورسوو. آیا فضلي په کرکټ نه پوهیږي او یا زموږ د بورډ اداره د فساد ښکار شوې ده؟